په 1958 کال پخواني شوروي اتحاد په افغانستان د پوځي یرغل په ترڅ کې تر یو حده پورې ولکه ټینګه کړه. یا د یرغل افغانان د بېلابېلو کړاوونو ترڅنګ له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ کړل چې بالاخره په خالي لاسونو د دوی پر وړاندې مبارزه پیل کړه او له شرموونکې ماتې سره یې مخ کړل. د بلخ ولایت مرستیال والي د افغانانو له مبارزې څخه د ستاینې ترڅنګ د دښمنانو ماتې د هیوادوالو د یووالي پایله وبلله. مردم ملت افغانستان و مجاهد است و ایماندار مردم است. از خاطر که در هیچ وقت زمان این مردم کسی که در افغانستان تجاوز بکنه، با افغانستان ظلم بکنه و ستم بکنه، یعنی بر افغانستان خلاف قانون احکام الهی اینا حکمرانی بکنه، او را مردم افغانستان، ملت افغانستان نمیخواه و هیچ وقت نخواسته و نمیخواه. نوموړي د هیواد د ټولو قومونو ترمنځ د یووالي پیاوړتیا ته په اشارې وویل چې د افغانانو ستره بریا د دوی یووالی دی. هغه د هیواد د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې د دیني عالمانو، د پوهنتونونو د استادانو او ولسونو رول مهم وباله او د دوی له مبارزو څخه ستاینه وکړه. در کل مردم افغانستان اتفاق و وحدت داره و چون که هیچ وقت و کسانی که در افغانستان بیایه و ظلم بکنه، تجاوز بکنه، ظلم بکنه، هیچ وقت نخواسته و نمیخواه در هر عصر زمانش. و از خاطر که الحمدلله بسیار در این زمان که در خصوصا نظام اسلامی و همه یکسان است، خوشحال است. په ورته وخت کې خلک هم پر افغانستان د یرغل منفي پایلو ته په اشارې د مجاهدینو د خپلواکۍ غوښتنې مبارزې ستایي. په افغانستان چې هر وخت هر تجاوزګر تجاوز کړی دی، هغه بیرته د خپل رتګ نه پښیمانه شوي دي او خپلې خاورې ته شړل شوي دي. دا داسې یوه خاوره ده چې افغانان هیڅکله نه غواړي چې بیګانه خلک، متجاوزین خلک راشي دلته د افغانستان په خاوره باندې تجاوز وکړي او دوی دلته خپل هغه خارجي افکار او ذهنونه راوړي، زموږ په خلکو باندې تابع کړي یا یې تطبیق کړي. هیڅکله افغانان نه غواړي چې د بیګانه خلکو، د خارجیانو خلکو فرمایشات او هغه افکار یې دلته خپل په ځان باندې تطبیق کړي. پخوانی شوروي اتحاد نږدې 10 کاله په افغانستان کې پاتې شو چې په دې موده کې افغان ولس هم د یرغلګرو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړ چې په پایله کې په لسګونو زره پوځ له شرموونکې ماتې سره مخ او له هیواده وشړل شول.